حضرت ابو دجانه رضی الله عنه په یو جهاد کې مټې والی او روانو او داسې چالې کوله که داسې بل ته کمزور او ځان داسې لوی حسابول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقتمن یم او زه پهلوان یم. اوس خو جنګونه بل شان دي، اوس خو د ګولۍ جنګ دی، پټ به ناست دی، رکوټې ماشوم هم پر چا ډزو کې لوی سړی راغورځوي. هغه خو د بادرۍ جنګ و، هغه د کبډۍ جنګ و، هغه د پهلوانۍ جنګ و چې کوم به کمزور و هغه به توره نه شوه چلولی، چې کوم به طاقتور و او پهلوان به و هغه به توره چلوله. نو دا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچوي، مټې وی او خپۍ نږدې نږدې ږدي او ځان لړقوي چې رسول الله مبارک ورته نظر شو نو مسکی شو. وی دا چال د خدای ډیر بدی شي خو په دې میدان کې بدی نشي، دلته خوښ دی. د کافر په مقابله کې که ته مټې ووایې او هغه ته خپل روب وښیې او د کافر په مقابله کې ته جوخ جوخ ځې او هغه ته وایې چې ګورې ته د ما د یو لاس د طاقت هم نه، نو دا خیر دی. او دې نه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډېر بدي شي، د الله نه دی خوښ. کم کمال چې په خپله تواضع انکسار وجه ځای کې دی او په دې څومره الله خوشحالیږي، نو په سر اوچتولو د هغې نه زیات خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې له مدینې شریفې ته هجرت وکړ، د مدینې خلک دړادر د پیغمبر علیه السلام ملګري کېدل او ایمان یې قبلو. دا هغه وخت و چې عبدالله ابن ابی د زړه نه خو تر اخره پورې کافر و، خو په خولې ملا دی مسلمان شوی نو، وروستو بیا منافق شو، وروستو بیا په خولې کلمه وی، په خولې د پیغمبر علیه السلام ملګري ځان حسابو او دننه خو کافر، خو دغه وخت کې لا د خولې مسلمان هم نو. یو صحابي دی د خزرج قبیلې سردار دی، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه. نو حضور پاک د هغه تپوس لته پیغمبر علیه السلام له خدای ډېره عجز طبیعت ورکړی، هغه به د هر چا تپوس کاو، د یهودیانو تپوس ته به ته بیمان پرسیله، د یو کمزوري مسلمان تپوس به هم کاو. دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی، د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو. یو ځل یو یهودي ماشوم ناجوړو رکوټې او حضور پاک مبارک هغه له تپوس ته ورغی. داسې ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ و، هغه الف خو مونږ خو نن سبا چې عمر یې کم وي مونږ ماشوم ورته وایو، نه و بالغه، نابالغه نو، بالغ و خو رکوټې و، کشر و. رسول الله مبارک به د مدینې په کوڅو کې کله کله لیده د هلک یې هسې اړه پروتی و، ښه هلک و، پیغمبر علیه السلام سره به کله کېناسته خبرې به هم واورېدې. نو یو ځل یې تپوس کړو دلته هغه د یهودي هغه ماشوم بچی نه ښکاري څو ورځو نه، چا ورته ویې صاحب خو ناجوړه دی، ویده تپوس یې وکړو د دشمن د بچي تپوس ته، دشمن له تپوس ته. نو چې ورغې نا په کټ کې پروت و او پلار ورسره و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به هر دی د ایمان دعوت چلو، د هغه کار خو همدقه و. یا ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناست نو حضور پاک ورته هغه ته پته ولګېده نبي علیه السلام ته چې دا بچی مري، اخیري وخت یې ورته بچی کلمه شهادت یې ورته پیش کړي، دا ووایه. کلمه شهادت مقصد څه دی؟ الله یو د شریک نه لري، په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده پیغمبر، بس دا د کلمه شهادت مقصد. نو حضور پاک ورته کلمه پیش کړه، ای بچی دا کلمه ووایه. نو هغه هلک پلار ته وکتل، پلار یې ورسره ناست و چې بابا څوک یم. نو پلار خو یې و یهودي، خو د یهودیانو ته پته و چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی، دې ته پته وخه. قرآن وی الله وی په قرآن شریف کې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم،
چې دې ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دی سوچه پیغمبر لکه بچی چې چاته معلوم وي چې دا زما زوی دی. بچی کې د چا شک نه چې دا زما نه دی. نو چې بچی ورته څنګه معلوم دی دقسې ورته دا معلوم دی چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. بلکې عبدالله ابن سلام دا یهودي مسلمان شوی نو چاته تپوس وکړه وایي ستاسو متعلق خو په قرآن شریف کې داسې راغلی دي چې تاسو دا پیغمبر داسې پیژنئ لکه د زوی په شان. نو هغه ورته وی نه د زوی نه زیات یې پیژنو. وی په زوی کې لا کله زموږ شک پیدا شي هسې نه چې زموږ ښځې چې ته ګناه کړې موږ ته نه یو خبر او دا بچی زما نه نی پیدا د بل چا نه پیدا. وی په بچی کې هم دا شک کیدی شي او په حضور پاک کې هم دا شک نشته. زمونږ کلک یقین دی زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي دا هم په ده کې دي. دا مونږ ته معلوم دی. او قرآن شریف کې الله فرمایي وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. دی به مخکې د یهودیان په مدینه کې اوسېدل نو چې د مدینې د خلکو سره به جنګ جګړه جوړه شوه نو د یهودیانو به ورته وی د آخرې زمانې پیغمبر را روان دی او چې راشي که خیري بونک په ورسره ملګري کېږو هغه له به خدای طاقت او غلبه ورکوي او تاسو به وجنو پرېږدوم نه. او بعضې علما دا معنا کوي یستفتحون چې یا خدایه د آخرې زمانې د پیغمبر په وسیله او په برکته مونږ له په دې کافرانو ګټه راکړي. دا به وي فلما جاءهم ما عرفو. الله وی چې هغه پیغمبر دوی ته راغی او هغه چې دوی پیژنده چې دا اخیري پیغمبر دی ورشتونی دی نو کفرو به وی نه منه کفر یې پرې وکړي. نو یهودیانو ته پته وه خو دې ظالمانو هغه خپل عصبیت ټینګ کړي و. نو ماشوم پلار ته وکتل هغه هلک چې ما ته خو دې وی کلمه ووایه بابا څه چل وکړم هسې یې ورته وکتل په خولې یې ترې تپوس ونه کړ. نو پلار یې پوه شو نو پلار ورته وایي بچې اطیع ابوالقاسم. وی دا ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کنیه وه. عرب اوس هم دا نومونه اخلي دی یو نوم و کنیه ورته وي په عربی کې وی اطیع ابوالقاسم. وی بچې د ابوالقاسم د حضور پاک خبره ومنه پلار ورته. نو هغه ماشوم یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بس دا کلمه شهادت ماشوم وی او د کلمه شهادت نه لږ غوندې ساعت پس هغه ماشوم وفاتم شو. نو حضور پاک وفرمایل وی خدای له حمد د هغه ذات له چې دا بچی د جهنم د اور نه بچ کړي. څومره ښه فایده میلاو شوه که دا پیغمبر علیه السلام نه وی ورغلی او دا هلک مړ بیا خو بالغ و خو کشر نو کم خوا به ته ټول عمر به په دوزخ کې پروت و. نو د حضور پاک د ورتلو څونه فایده حاصله شي. اوس هم چې څوک بیمار یو ترې تپوس وکړي او تا سره روان هم یو ترې تپوس نه ورشي نو له دې ولا وګټه او یا لکه دا ما تپوس وکړه پلان کې خوشحاله شي په هغې او ستا ډېر بدې په هغې باندې یېرېږي او ختم شي. باید سړی خو دړه نه سخت دي خو ډېر خلک په تپوس پوښتنه خوشحالېږي. او پخوا به زمونږ قانون دا چې خلکو به معمولي هم څوک ناجوړه شو نو یو بل تپوسونو نه به تلل. اوس دا رواجونه وختونه کم دي خلکو سره. هر سړی سهار نه ماښامه پورې د دنیا په پیسو پسې په منډه تر نه دی تپوس پوښتنه او که څوک یې کوي هم نو په بدل یې کوي. هلکه وایي پلانکې ناجوړې تپوس ته یې نه دی وایي ولې زما یې کړی اوسه د پلانکي پلار ناجوړې تپوس یې نه کوي ولې زما یې کړی و زما د پلار تپوس یې کړی اوسه. نو زمونږ هغه عبادتونه هم نن د بدلو په توره ختم شوي بدل چې دا دې وایي چې زما یې کړی و زما یې نه دی کړی نو دا خو تا د خدای دپاره کار ونه کړ. او ورونو یاد وساتئ په ترمذي شریف کې حدیث دی چې څوک د الله د رضا دپاره د یو مسلمان پوښتنې له لاړ شي او تپوس ته یې لاړ شي نو چې د کوره ووته او تر کوره پورې لا نی راغلی نو په دې ټوله لار او په راتلو کې 80,000 فرشتې د ده دپاره د خدای په دربار کې د بخښنې دواګانې کوي. څومره لوی ثواب دی پکې چې اوته نو د 80,000 فرشتې. هلکه موږ وایو
الکه پلان کې مولوي صاحب لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي، الکه پلان کې پیر صاحب لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي، الکه دا سپینګیري د دوا ته غواړه دوی قبلیږي. نو بیا هم پکې شک شته، خو فرشتې هغه مخلوق دی چې بالکل پاکي دي، د هغې دوا به څنګه نه قبلیږي؟ د فرشتو نه دوا واله. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صورت فاتحه وایي او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، وی آمین وایه. ولې؟ وی دې وخت کې فرشتې آمین وایي. نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغې د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا هم قبوله کړي. ګوره پته ولګېده که نه چې یو خو فرشتې انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای به دوا قبولوي. نو فرشتې پاک مخلوق دی، ګناه ترې نه کېږي. موږ نه ګناه کېږي د فرشتو نه، نه پوټینی ګناه کېږي او نه لویه ګناه ترې کېږي. نو چې ته روان شي د فرشتو او یا د فرشتې دعاګانې دله شروع کړي تر څو چې کور ته نه راغلی څومره لوی ثواب شه پکې. وی دا مې کړی استاد یې نه کړی نیک بخته ورشه انسان دې جوړ شوی بني د دین کار به د دنیا کار به. اوس موږ نشو تپوسونو ته جوړېد علم کېږي چې لاړ شو هلته درسونه دي، درس وکړو که تپوسو چې خبر شو نو په درس کې دوا ورته وکړو چې خدای پاک دې جوړ کړي. خو دا چل تاسو مه کوئ ښه، که څوک دې تپوس کوي که نه کوي ورده د خدای دپاره یې تپوس کوه. یوه وه. دویم چې د مریض پوښتنه کې نو فرشته څه وایي؟ وی طبته ډېر ښه کار دی وکړه، وطواب ممشاکه وی دا تلل دې ډېر ښه دي، ډېر ښه کار دی وکړه، تلل دې ډېر ښه دي. وتبوأت مقعدک من الجنه او ځان در جنت کې د ناستې ځای پیدا کړه. ګوره څومره ښکلې خبره. او بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څوک مریض سره کینی دا چې کم وخت کې دی مریض سره ناست نو دې وخت کې دی په جنت کې وي ناستی، دا ناستی په جنت کې ده. فی غرفة الجنه فی ثمار الجنه حدیثو کې راځي. نو علما خو د هغې باندې طالبان پوهېږي معنو کې یو دوه درې معنې یې مونږ کوو او درې خو یو تاسو دپاره یې سانه معنا وکړم. که د مریض پوښتنې له لاړې ولته مړ شي نو نیغ په نیغه به جنت ته ځي، جنت کې ناست دی. نو د مریض د پوښتنې ډېر لوی ثواب دی او سنت دي ښه په دې نیت دی. او بیا چې لاړ شي نو د مریض په تندي لاس هم ایږدی، دا سنت دی رسول الله مبارک د مریض په تندي لاس ایښودی دی، یا ولا په لاس ایښودی دی، په تندي یا په لاس باندې. په دې مریض خوشحاله شي چې ما نه کرکه نه کوي، دا یې زما په لاس یې لاس کېښود او زما په تندي باندې لاس کېښود، په دې خوشحالېږي. او بیا ورته ښه خبرې وکړه. رسول الله مبارک فرمایي که ته دې مریض ته ښې خبرې وکړې نو ستا په خبرو نه جوړېږي. الله چې ولې څه مقرر کړی د ابۍ خو دې پې خوشحاله شي. نو ښې خبرې وکړه چې که خیر یې مړه ټیک به شي هسې دې وار خطا کړی دی، پلارکې هم دقسې ناجوړه او خدای پاک ښه کړ. او دې وخت کې چې ته کومې خبرې کوې فرشتې پې امین وایي. څومره فایدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت کې ته کومې خبرې کوې فرشتې امین وایي. ته مړه ټیک به شي خدای به دې ښه کړي، الله دې جوړ کا. وی دعا وله وکړه نفسو له فی اجلې او دا ووایه چې مړه ټیک به شي. داسې پلان کې ناجوړه وکړ هغه ټیک نه شو او دا خو څه خبره نه. او چې ته ورشې تپوس ته او داسې ورته نیغ نیغ وګورې پوزه رې کږه ده، پوزه کږه ده. مړه به د خدای نه بخښنه غواړه مرګ په نیټه دی. نو چې دا دې ورته ووایي که نه نو که بشیر جان نه مري نو به خرېږي او هلته به مړ شي، او به خرېږي مړ به شي چې ګنې رښتیا زه مرم. او مړه خیر دې فکر مه کوه، دقسې زما هم د ترې او زوی و بس کې دی کې مړ شو شهید به شي که دا خبرې ونه کې. ګوره بعضې قمقل ډاکټرې وي چې مریض وله بوتې نو 3 ورځې پس به مرې. هلکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی ورسره پروت دی خبیثه. که تا لوح محفوظ ته کتلي
ته خو د خپلې تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې نو د تجربو خبرې د مریض مخکې قبقل ډاکټر د مریض مخکې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایه چې یاره د خیال ساتئ او زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کړي غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسو له فی اجله داسې خبرې وکړې چې هغه پې خوشحاله شي وی ستا په خبرو دی جوړېږي نه فرشتې پې امین وایي کیدای شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه به پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وی دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده یې پې واچوه رسول الله مبارک به مریض ته لاړ نو دم به یې پې واچوه او بعضې مریضانو سره یې داسې هم کړي دي چې ګوته مبارک یې په خوله کې وانې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربتو ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما د مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای په حکم وقیلا مدینې خاوره خو بل شان خاوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه نو داسې هم کولی شي جبریل علیه السلام راغی او رسول الله مبارک ته وایي وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم مې کم وی بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دمو د هرې بیمارۍ نه دې دمو شفا به الله درکړي دا دمونه هم ثابت دی او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دی دا نری نری لاړه چې په مریض توکې دا هم په شریعت کې ثابت دي شته او که ته په دې یېرېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی دی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړه شریعت کې دا ثابت دی زمونږ خلک څه کوي چې ده ته پته وي چې د ما نه نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی نو چې روان شي نو یا لکه وي د خپې په قدم وله میغ ووه حاجي صاحب داسې ده که نه یا پې مچاز یې وکړه په قدم دا نشته په شریعت کې شریعت کې تاسو ته شریعت مسلې ښه چې تا ته پته چې د پلانکي نظر تیز دی او په ما لګېدلی دی نو هغه ته ووایه صادر پلو ووینځه په اوبو کې حدیث کې دقسې دی او یا خپل کمیس په اوبو کې ووینځه یا د صادر پلو نو به یې ووینځي نو هغه چې کمې انځلې اوبه دي چې کم پکې د پلو د کمیس هغه اوبه دي هغې انځلې شوې په مریض ور واچوه دې سره به خدای مریض جوړ کړي یا هغه ته وې اودس وکړه اب اودسو کې یو خانک کې د هغه د اودس اوبه جمع کا او اوبه راواله په مریض باندې ور واچي یا د غسل وکړي مثلا چې ډېر خطرناک نظري نو هغه د غسل اوبې راواله چې کوم باندې لمبلې شوي دی هغه چې کومې مستعملې اوبه دي او په مریض یې ور واچوه دا په حدیثو کې ثابت دی او نبی علیه السلام فرمایي که تا ته چا ووایي چې لاس ووینځه اوبه مې پکار دي یا اودس وکړه او زما ستا د اوبه پکار دي نو ادې بد نه ګڼي چې دا ولې خیر دی نظر خو د خړه نه لګي دا خو چېرې چا څوک خوښ شي نو هغه باندې نظر ولګي د بد دله نه خو نظر نه لګي خو د بعض انسان د سترګو نظر وي تیز او دا قدرتي شی دی دا د هغه ګناه نه د غریب او نه د هغه غلطي وي خو چاته وګوري نو خوښې شي ریتې خوشحاله شي نو نظر ولګي او النظر العین حق په ترمذي شریف کې حدیث دی چې نظر بالکل حق دی حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام چې کله په مصر کې او د یعقوب علیه السلام 11 بچي 11 قات راغلی نو خدای پاک یوسف علیه السلام راوسته او د مصر بادشاه وزیر او د وزارت نه پس بادشاه
نو قات راغلی و نو یوسف علیه السلام خوب لیدلی و بادشاه نو غلی محفوظه کړی و نو خلک به راتلل څه جمع پونچي به یې وړله معمولي غوندې یوسف علیه السلام به هغوی له غله ورکړل نو د مدین نه د یعقوب علیه السلام 11 بچي م لاړل نو چې څنګه 10 بچي لاړل نو یوسف علیه السلام خو پیژندل چې دا خو زما غرونه چې دی پکوي کې غورځولی یم وهم له منکرون او دوی نه پیژنده چې دا زمونږ هغه یوسف ورور دی دوی خو یې مونږ پوي کې غورځولی دی مړ به نه به یې غوښې و نه به یې ډوکې و نه به یې څرمنې دې ته څه پته وه چې د بنده جدا وس دی او د الله جدا نظام چې ودرېدل څنګه یوسف علیه السلام وپېژندل وایي د کوم ځای نه راغلی یې وایي د مدین د علاقې نه څه کار کوې هېڅ کار نشته جي بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوب یې نوم دی او پیژن چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یاد دی او موږ څه لږ غوندې سامان راوړی دی جئنا ببضاعة مزجان څه داسې معمولي کوټه موټه پیسې م راوړي دي او تا له راغلي و که مهرباني دې وکړه لږه غله دې راکړه نو یوسف علیه السلام او وله غله وروي بل څوک خو کلي کې بل څوک ورور مور خو م پاتې نشته اته پته وه او یو ورور مې بل هم شته زمونږ بنیامین او زمونږ یو ورور مخکې شر مخ تختولی و دا هغه سکر اور دی دا جدا مور نه دی نو مونږ هم راوسته خو پلار مې پې یارېده چې دا مه بوځې مانه نو هم رانوسته یاره بادشاه سلامت که د هغې سم راله راکړه غله کنټرول خو به پخوا هم دلته د چینو مینو د وړو کنټرول منټرول به کېده د هر چا په کور کې 3 کسانو نو د هغې په بیا یې ورکه که 15 به د 15 کسو بیا یې ورکه نو وی خبر به که مس خبره نشته هلکه ګورې دروغ ونه وایې نه نه قسم دې تپوس وکړه چې د قافلې نه چې زمونږ بل ډور شته چې غلی وله ورکړه وی داسې کار د شکیم در باندې لکه دروغ هم ماته ویلي نه قسم دی چې بل وی ښه بل ځل چې راځی به راولې که ما ته پته ولګي او که بل ځل هغه را نه وسته که نه هغه بل لور تاسو نو به نه در کوم دله اوس 1 روپۍ به یو قاشوغه غنم به م نه در کوم لږ به م نه در نو دوی دا چلو که چې دی لاړل نو چې غله خلاصه شو نو پلار ته بابا ځو چې غله راوړو خو مونږ ته خو باچا ویلي و چې ځان سره به هغه بل ورور راولی نه 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 بچې یوسف باندې مې په تاسو اعتماد کړی و نو په هغه هم در باندې وکړم ادنه شرمه وتښتو نو که دا یاره بابا پرېږده قسمونه قرآنونه نو پلار ورته څه وایي ای بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچې ګورې په یو دروازه مور دی 11 کسان یې او ټول زلمي او خسته وجودونه هم دي نو که په یو دروازه ورلی او خلکو ولیدلی چې دا خو د یعقوب علیه السلام 11 دا زلمي بچي د نظره بشي نو په جدا جدا دروازو ورشي زمارونو علما د دې نه معلومه چې یعقوب علیه السلام د خلکو د نظره یریده او رسول الله مبارک هم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل هم خبر هم درته کوم که چاته پته وي چې زما نه بل ته نظر لګي بعضې وخت کې د پلار چې زوی ته وګوري ته خوشحاله شي نو نظر د پلار هم لګي مور چې بچي ته وګوري نو هغه ته خوشحاله شي نو د مور هم بیا لګي زوی پلار ته وګوري خوشحاله شي د هغه هم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو ډېر یو لفظ وایي بیا به نه لګي څه شی دی داسې به ووایي چې څه خدایه لا حول ولا قوة نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای څوک غواړي کی وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کار نه غواړي نه کیږي لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زما نه بل ته نظر لګي نو دا وایې ښه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله نو بیا به نه لګي انشاءالله العزیز بهر کې دا خو مې یو څو ضروري خبرې ته د مریض د تپوس وکړلې بل یو ادب هم د مریض د تپوس شته
چې مریض د سینګ وردنه وځي نو لږ ساعت به ورسره کښېنې، هسې نه چې ورشي او بالښت ته ډډه ووایي او کله تورې څکې او کله شنې څکې. هلته هغه ناجوړه دی غریب، په هغه خو تکلیف تېرېږي. بچي یې وایي چې خدایه سړی زر وباسئ، ښځه یې وایي چې مونږ ورته په ډډه په کوټو کې ناست یو کاکاجي راغلی دی متکې ته یې ډډه والې ده. خدای کاکاجي له مخه ورکړې، تپوس دی نه تپوس خو چې څکې اوبه څکو که دومره کشنه یاره بس دا خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې د چیو بس وایي زه رالم او تپوس مې وکړ سلام علیکم. او چې دا کوربه راته وایي تورې بس کې کشنې د هغه هم ګورې ډېر لني بشریانه چې دا څوک ته وایي تور چې چای په چا سوکیار کوي چې چای وله پخه کړه یا چې ورسره تعلق یې لکه چای دله پخه کړم نه تورې څکې او کشنې چې دا پکې راته قضیه مانعة الخلوه جوړه کړي نو دا پیشه په دې باندې چې داسې ګپ شپ دی. نو زه ورته وایه چې نه نسکم. رسول الله مبارک څه فرمایي تاسو خو زمیندار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندله شي که نه نو دې ته دې اوښې ته لاول بچي ور پرېږدي. چې بچي ور پرېږدي او هغه ورته پیره پرېږدي د هغې نه پس دا غوا میخلی شي د بچي نه بغیره پی نه را پرېږدي. نو دا بچي چې ور پرېږدي نو څومره ټیمې ده نن معمولي ټیمې که نو رسول الله مبارک فرمایي وی اوښې ته چې سړی بچي پرېږدي د پیو پرېښودو دپاره وی دومره ټیم مریض سره کښېنه د دې نه زیات مه کښېنه بس معمولي غوندې چې هغه تنګ نه شي د هغه کور والا تنګ نه شي او مریض له تکلیف را نه شي بس تا معمولي غوندې کښېنه او ضرور سلام علیکم چای ډوډۍ ته مې سارېږه. نورونو خبره خیر دا خو پکې مسئلې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټه غټه فایدې دي. نو هغه ماشوم کلمه وی هغه هلک او خدای مسلمان. نو رسول الله مبارک عادت د وجې دي چې هغه به د بیمار تپوس کو د غریب به هم کو د هر چا تپوس پوښتنې له به ته. نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه بیمارو نو پیغمبر علیه السلام یې تپوس له راوړ نو چې په دې لاره ته نو عبدالله ابن ابی کې دا وروستو ته غټ منافق جوړ شوی دی دې ناستو بعضې مشرکان کافران ناستو بعضې پکې مسلمانان هم ناستو او پیغمبر علیه السلام سور پسو په خره باندې سورو دومره عاجز حضور پاک مې په اخویانو کې دا راځي چې نبی علیه السلام په خره باندې هم سورلي کړی دی. په خره باندې نن سبا څوک سور شي بدې څونه لګي په دې سړک د پاسه کې یو سړي په خر خوا ور واړوله او پې سور چې ټول خلک به ورپورې خاندي لکه په خر د پاسه سور دی او په خره سور دی. قسم په خدای رسول الله مبارک دې سورلي کړی په قچر یې سورلي کړې ده په اس یې سورلي کړې ده په کوخه باندې سورلي کړې ده. دا د پیغمبر علیه السلام معجزې وه. نو چې څنګه په دې مجلس ورغی نو هغه خو خامخا څاروي دوړې کوي نو هغې دوړې وکړې او پیغمبر علیه السلام را کوشو دی ته ودرېد. نو دی عبدالله ابن ابی ظالم سپیره شیطان د پوزه پټه کړه وی په موږ دوړې مه راولئ داسې د نفرت په نظر پیغمبر علیه السلام ته په موږ دوړې مه راولئ او پیغمبر علیه السلام ولې د ایمان دعوت ورکړ چې مسلمانان شي. نو دا عبدالله ابن ابی ورته څه وایي دی ورته وایي ای سړیه وی خبرې خو دې ښه دي خو که رښتیا یي خبرې خو دې ښه دي خو که رښتیا راته وی او موږ له تکلیف مه راکوه کور کښېنه چې څوک دردي قصې ورته کوه دومره سپک لفظ کور کښېنه قصې ورته کوه بس هغې کې خو مسلمانان وو هغې ورته وی مړه وی به راته څه چلو شو که منې ومنه که نه منې مه منه پرېږده دوه درې خبرې مونږ ته وکړي او پوزه دې ولې پټه کړه په موږ دوړې مه راولې قسم په خدای چې د حضور پاک د دې خرې بوی ستا د مشکو عنبرو نه ښه شته دی څه ګڼې ولې دې شروع کړې جنګ جوړ شو صاحب جګړه جوړه شو چې جنګ یې ختم کړ لاړ سعد ابن عباده رضی الله عنه له هغه کور تپوس ته ورغی او صاحب دا عبدالله ابن ابی د هغه قومي و نو چې تپوس یې وله وکړه نو ګیله یې ورته وکړه سعد ابن عباده او داسې عجیبه ګیله یې ورته وکړه دی ورته ونه وایي چې خبیث دا خبرې وکړې دی ونه وایي چې هغې ظالم دا خبرې وکړې الم تسمع ما قال ابو حباب سعد ابن عباده ابو حباب یعنې د عزت نوم یې ورته واخېست عبدالله ابن ابی ته یاره هغه خو څه داسې خبرې وکړې ارمان که ته اورېدلی
ما ته خو ډېر بد ووی او ته څه وایي وی د الله رسوله معاف یې که د ده لس پړسېدلی دی ړې سوځېدلی دی وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې دې مشر کوي او ده ته د مشرۍ پټکي تړي خو چې ته رالې خلک تا پسې شو د هغه مشري په خاورو لو شوه مشري لاړه ختمه شو برباد شوه دې وجې نه تا سره دا غصې وکړې تا سره دا بدې ووې رسول الله مبارک اسم نشته ما طرف نه معاف دی داسې ښکلې جون ښکلې خوی ښایسته مزېدار قسم نه کې د حضور پاک مبارک ډېر عجز طبیعت و ډېر عجز طبیعت یو صحابي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي کره لاړ ډېر عجیبه خبره نو ورته یې ګدی واچوله ګدی دا وړه ګدی بنده خلکو ته واچي چې مېلمه پې کښېني هغه پیغمبر علیه السلام ته ګدی واچوله چې د الله رسول په دې کښېنه قسم د حضور پاک په ګدی کښېنناست یو طرف ته کښېناست صحابي وی یو طرف ته د ګدی زه کښېناستم بل خوا پیغمبر علیه السلام او ګدی هم په میانځ کې پاتې شو داسې عجز طبیعت کبر پکې نو غرور پکې نو تکبر او مونږ خلکو کې څونه تکبر دی خو چې 10 روپۍ ورسره وشي که نه نو بل انسان ورته داسې ښکاري لکه مولی او ګازره او چې بیا موټرګي وشو بیا خو چې په لاره رواني د موټر نه یې هغه مټ سینګبار ریستی ته به یې ګنې بس جس کې ناست دی بس اوس جنت ته الوځي او چې د هغې نه ښه موټرګي شي ته بیا دې چشمو ته وګوره نظر یې ټیکې او تورې چشمې اچولې او بریتو ته وګوره چې باري نو برې ته یو لیشتې او چې موټرګي کې کښېني نو 3 لیشتې ته جوړ شي او چې روان وي داسې په برن برن راته وګورې او بعضې قمقل چې ستا خوا کې تېرېږي دا موټر به سره خوا کې تېر کړي دوړې به هم درته وکړي هلکه په قلار کې نه نیک بخته کبر مه کوه سهار د کم ځای باندې ناست وې په ډېران غرمه چې ډوډۍ وخورې کم خوا به ځې او دسماتې به کم ځای ته رسې خېټې ته ګوره سره پکې پاتې دي انسان بسې وره د قبر بسې حضور پاک مبارک یو ځل مدینه منوره کې روانه نو د مدینې منورې یو مشترک ډیرانو خلکو پې دا اډوکې م غورځولو زړې جامې به م پې غورځولې چې خوراکونه به پاتې شوه به م پې غورځولو هر څه اډوکې مډوکې پرت نو چې نبی علیه السلام د صحابو سره په دې ډیران ورغې نو صحابو پوزې پټې کړې نو پیغمبر علیه السلام د صحابو نه تپوس وکړو دا څه دي وی صاحب دا ډیران څه ته وایي وی زمونږ خوراکونه چې زمونږ نه پالتو دي م پې غورځولې غول او ګندګۍ دي جامې دي زړې اډوکې دي خځلې دي دې ته ډیران وایي پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار او قسم د خدای ډېره پوهه ورکړه وی نه وی دا خو هغه جامه په دې پرته ده چې تا مسلمان پې مسلمان وجني جامه ده کمیس هغه دې پروت دی دې لپاره مسلمان وایي انسان وایي هغه خوراکونه پې پراته دي چې انسان د دې لپاره انسان وجني هغه اډوکې پې پراته دي چې کم دپاره انسان خپل رور وجني افسوس پوزه تې اوس پټې دا جامه خو په ډېر لوی قیمت خلک په دوکان کې اچوي علي او څونه پیسې پې ورکوي خو چې د انسان وجود سره ولګېده نو څه شی ته جوړ شو او دا خوراک څونه قیمتي و په ګوتو کې بند او خشته او خراب نشي نو څونه په خوند او په مینه بنده خوري خو چې د انسان خېټې ته ورسېد نو دغه شی ته جوړ شو دا خو هغه څیزونه دي چې دا د عزت څیزونه و د قدر څیزونه و خو چې انسان سره وجنګېدل انسان وخوړل نو دغه ډېران ته ورته اوس ډېران وی د مهرونو بنیاد دا دی چې انسان له کبر نه دی پکار چې کوم انسان خپل او دسماتې ځای ته نشي رسولی دی به څه کبر وکړي د کوم انسان په غاښ چې دړ راشي دړ او شلم کندي پورې د در چغونه څوک خوب نشي کولی دی به څه کبر وکړي کوم انسان چې زوی ناجوړه شي او دی د مقبرې او د قبر او د مرګ نه نشي بچ کولی دی به څه کبر وکړي او کوم انسان چې دی بیمار شي او نه لاس لقولی شي او نه خپه دی به څه کبر وکړي او موږ خلکو نن دنیا په مخه اغشتې ده کبر به نه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه درس کې یو ځل ناست و با او دې کې باران شو څاڅکي شو نو طالبانو سره خو کتابونه یې نو هغې طالبانو منډې کړې کوټې ته څاڅکې شو چې کتابونه لامده نه شي چا کتاب زغلو چا درې زغلوله چا خپل څادر زغلو منډې کړې او ځانونه یې بچ کول او سامانونه یې تختول
چې دوی کوټې ته وتښتېدل. مولانا رشید احمد ګنگوهي څوک و؟ الله اکبر، د دنیا ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقی، چې موږ ورته جامع المعقول والمنقول وایو. ډېر لوی بزرګ د زمانې د حاجي صاحب امداد الله مهاجر مکي مرید، ډېر لوی سړی، لوی شخصیت، د علم غر غر. نو چې طالبانو منډې کړي کتابونه د باران نه پټې او جامې او څادرونه منډې ووالې، مولانا رشید احمد ګنگوهي څه چل وکړه؟ هغه زر پیزار نه منډې کړې، څادر یې خپل خور کو، طالبانو سپلی پکې راواچولې چې دا سپلی پکې د دې باران نه پټې کړم. سپلی رالي خپل څادر کې اچوي او پنډې ته وتړه او جومات ته روان شو. چې طالبانو وکتل چې زموږ د حدیثو شیخ دومره لوی عالم زموږ سپلی راغونډي خپل څادر کې اچوي، چغې جوړې کړې. دې بزرګانو چې منتر په دقیق منتر. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه یو ځل د ریل ګاډي سفر کوم، نو ریل ګاډي په ډبه کې یو رکوټې غوندې باترومي، بیت الخلا غسل خانه. نو هغې کې هر څوک متیازې کوي، اوبه خو کمې نه، اکثره غټ خرابه شي، څښا شي، ډکه شي، بیا پکې د اودسمات انتظام نه. نو د ریل ګاډي غسل خانه ټټې څښا شوې وه، ټول کموټ ډک و، ګیر چاپېره پکې خلکو متیاز، چاله متیازې ورشي کوم خوا به دي، د ریل نه خو بار نه شي تللی او نه په شیشه کې متیازې کولی شي. او نه هغه زمانه کې د پلاسټک ګوتۍ وې، دا خو اوس دا ګوتۍ موتی راووت. څه به کېږي نو د ریل ګاډي هغه باتروم کې چې کم پر شو هم خلکو لاړلی. نو یو سیټ و، سیټ هندو سیټ، سیک دی یا هندو، هغه غریب له اودسمات یې ورغی. نو چې ورغې ټټۍ ته ورغې او دروازه یې کولاو کړو، د ناستې ځای پکې نو واپس راووت. سیټ صاحب بیا ورغی، بیا وکتل، بیا هم هغسې و. دوه درې پیرې چې سیټ وکړې، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه وي پوه شومه چې د دې سړي له اودسمات یې ورغلې دی او انتظام نشته رده. نو زر ورلم ټټۍ ته وردن نه شوم. او د ډبې په دې سیټونو کې او په دې غاړه کې خلک سیګرټ څکي که نه څکي، د هغه سیګرټو ټوټې پرتې وې مې راواغېستې، او د سیګرټو د ډبو دا وړې وړې ټوکړې پرتې وې، دا مې راغونډې کړې. خو چې څه ګن مند وه مې غلې راغونډ که څوک مې په ځان پې نه کړل، او غلې په غسلخانې ټټۍ ته ورننوتم، او د سیګرټو په هغه ډبو باندې په هغې مې هغه ټټۍ صفا کړه، مې پاکه کړه. مولانا حسین احمد مدني وڅوک؟ الله اکبر، کم شخصیتو، څومره لوی بزرګ هستي. زمونږ تحریک پاکستان هند و پاک کې څومره لویه کارنامه، او د حدیث استاد په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث، او چې سملاسته به د شپې ځان له یو ځای کې یو ځای جوړ کړی و، د خاورو بالښ یې ځان له جوړ کړی، نو کله کله به د خاورو په بالښ سملاستېده. چا ورته وي دا څه کوې؟ قبر سره ځان بلدومه. او 14 کاله په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د حدیثو درس کړی دی. 14 کال په مدینه مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په جومات کې 14 کاله حدیث لوستی دی. هغه لوی هستي راځي او د ډبو په دې ټوکړو باندې اودسمات یې راغونډۍ غسلخانه یې پاکه کړه. چې صفا یې کړه، بار و سیټ صاحب ته وایي، وی صاحب که تاسو اودس ماتوئ ورشئ. سیټ صاحب ور غسلخانه صفا ده، پاکه ده، اودسمات یې پکې و. دې ته ایمان وایي، دې ته عاجزي وایي. دا کار وکړو ته د پیغمبر عاشق یې، دا کار وکړو ته د پیغمبر سوچه امتی یې، دا کار وکړو ته د پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړې. چې دا کار نه کړې ته د پیغمبر په نقش قدم نه روان، ته خو مړتې وې، ته خو مسلمان ته سپک ګورې، ته خو د مسلمان بېعزتي کې، ته خو مسلمان ته خپل طاقت ښیې، ته خو مسلمان ته خپل کلاشنکوف ښیې، او ته خو مسلمان ته په داسې نظر ګورې لکه چې ته زما د خپې چیتر یې. اوس هم بعضې خلک وایي دا پلانکې غونده ما د خپې سپلی ته هم نه رسي. دا څه شی دی مړو؟ دې خو د ما د خپو د پیزار ته هم نه رسي. هلکه داسې مه وایه، غربت او خاني دام د خدای په اختیار کې ده، او عزت او ذلت د چا په لاس کې؟ د الله. او صحت او جن او بیماری او مرض دام د الله په لاس کې ده. مه کوه په دې پرځئ، هوا به کټ کې پروت دی. هغه غریب به راځي، هغه به د جنازه کوي، هغه غریب به سسګوره وړي، هغه به دله قبر کوي، هغه غریب به چاري وړي، هغه به در باندې خاورې راکاږي. د غریبوالي په وجه به چاته سپک نه ګورې، او د نسب په بنیاد به هم چاته سپک نه ګورې. پلانکي زوی د پلانکي زوی. ټول نبی علیه السلام فرمایي کلکم بنو آدم،
ټول د آدم علیه السلام بچی و آدم من تراب او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا ټول موږ د خاورې نه پیدا نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا په مخ د ځمکه چې ګرځې د کبر چال به نه کې انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه غر ته ختې شي دویم یو ټکې مو واوره چې کلم په ځای نو پنسې به د ګیټو نه ښکته کوې پنسې د ګیټو نه اوچتې ساتئ او که ته ځان پسې پنسې راکاږي او د ګیټو نه ښکتی دام کبر دی دا به نه راکاږي ای بعد انسان د پرتوک ته غیر اختیاري ښکته شي نو خیر پټکي والا به پټکي دا شمله د نیمې شا نه لاندې کوي نه دا به هم نه کوي چې د ملا د نیمې پورې به شمله ساتئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک د فرمای الله رسوله ما نه خو کله لنګ ځمکې ته راښکلې کېږي زه خو کوشش کوم خو ښکته شي وی خیر دی انک لست منهم دې قصدن د کبر په بنیاد نه ښکته کې نو د کبر د وجې پنسې ښکته کول بعض خلک چې مونځ کوي په مونځ کې مټې ووایي په مونځ کې به لستوڼی وی ځان دی مرمه نه تړي دا مکروه دی دا ناجایز دی بعضې خلک ما نه چا تپوس کو سرتور سرمونځ مې بلکل کېږي یو انسان دی هغه سره ټوپی نی د هغې ټوپی نشته په سرتور سره مونځ کېږي هره چې کنې پرې نه کېږي یو انسان دی هغه سره څادر نه چې په سر واچوي نو پروا نشته خیر په سرتوره دې مونځ کېږي دا نه چې نه کېږي خو نن سبا مونږ خلک چې په سرتوره کوو رښتیا ووایه د څه په بنیاد یې کوو د تکبر په بنیاد سټوکې وانه او ودرېږي او کوې ټمل ټوپی ته پکې ساجت دی بې ټوپی هم کېږي نو کېږي چا به چې نه کېږي خو لیکن ستا دا چال ټیک نه دی دا نقشه دې ټیک نه ده نقشه دې د کبر جوړه کړې ده د کبر نقشه به نه جوړوي د کبر په نقشه خدای خفه کېږي بس اخره کې یو ټکې وسوال حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې یو کنده خدای جوړه کړې او دومره خطرناکه ده چې دوزخ ته روزانه 80,000 کرته پناه غواړي او دې ته به څوک دي کبرجن به ورته دي او کبرجن خلک به د قیامت په ورځ د میږو په اندازه واړه واړي دا خلک به پې د پاسه خپېږ دي خپې نو مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان ته به د بدماشۍ چال نه کې مسلمان مخکې به د بدماشۍ خبرې نه کې چې داسې اوچتې اوچتې خبرې کې او ځان ته لوی وي او د بل ته کمزورې وي انسان به چې د انسان لویي به سي د خدای مقابله کې اتی او زمرې او دا ځمکه او غرونه اسمانونه څه شی نه دی نو انسان به څه لویي او څه به کبر وکړي عاجزي به کوي بس عاجزۍ باندې الله خوشحالېږي او چې څومره په تا کې عاجزي مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي چې څومره ستا خبرې نرمې دي خوږې دي پستې دي مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي او چې څومره د خبرې ستغې دي او د کبر دي او د ټکونو دي بعضې خلک ټکونه چلی په مجلس کې نو مخلوق خدا به درنه لرې کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې د ده نه مسلمان نفرت ونه کړي او مسلمان را نږدې شي او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي چې ورنږدې کېږم خو بده وایي چې ورنږدې کېږم خو کبر وایي نو د یارې نه خلک وردي د اړه نه وردي د خدای نه لرې انسان د خدای نه ډېر لرې انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو خراب سړی و منافق و ډېر په بیکاره سړی او چې را دننه شو نبی علیه السلام فورا وفرمایل بئس اخو العشیره دا د دې قوم خراب سړی دی پیغمبر علیه السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او دا ملګري واوري او ځان ته وساتي خو چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیه السلام ورسره په مخامخ ډېره نرمي وکړه نو چې لاړ نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله چې کله بارو نو تا خو داسې وایي چې دا ډېر خراب سړی دی او په دې قوم او قبیله کې دا ډېر ګنده سړی دی او چې کله را دننه شو نو نرۍ خوږې پستې دي ورسره ووې عایشه صدیقې ته حضور پاک وایي عایشې تا د کله نه زه سختګو لیدلی یم د کله نه تا زه په دې صفت لیدلی یم چې زما ژبه سخته ده زه خو به نرمي کوم په مجلس کې زه خو به نرمي کوم او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي وایي که ورنږدې ټک را کوي
که ورنږدې شم بې عزته کوي مې، که ورنږدې شم ستغه راته وایي، که ورنږدې شم ځان را باندې اوچتوي، که ورنږدې شم سانګونه اوچتوي، د ده نه خراب سړی بیا وی نشته. رسول الله مبارک فرمایي، حدیث د بخاري دی چې خراب سړی، خطر خراب سړی هغه دی چې څوک نه ورنږدې کېږي، که ورنږدې کېږم بې عزته کوي مې، دا خراب سړی دی. نو تا کله نه زه داسې لیدلی یم، زه خو به نرمي کوم. سړی خراب و، نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه و چې ګورې ځان ته ساتې، سړی منافق دی. یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو، نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو، وی السلام علیکم. سام مرګ ته وی، هلاکت ته وی السلام علیکم. اوس هم بعضې خلک سام علیکم، سام لفظ وی، لکه سام خو مرګ دی، بیماری ده، دا خراب لفظ ده او خیره ده. نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په درنښت نه وایي، په دې مه شرمېږئ. ولې دا د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارکه پورې ټولو پیغمبرانو طریقه وه. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو، نو مخامخ فرشتې ناستې وې، نو نبي الله ورته آدمه او په دې فرشتو سلام واچوه، او چې هغوی د لکم جواب درکي نو اقا جواب واوره، دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقه. نو آدم علیه السلام ورغې په فرشتو یې سلام واچو، وی السلام علیکم ورحمت الله. څومره ښکلی لفظ دی، سلام د خدای نوم، السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم، الله دې مل شه، الله دې در سره مل شي. څومره ښکلی لفظ، ورحمت الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کړي. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارنینګ او ګډ ایونینګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې؟ داسې وایه الله نوم واله، السلام علیکم، الله یې در سره مل وي. ورحمت الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې ده ووی نو ورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، په تا دې د خدای رحمتونه او په تا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي دي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه، نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیه السلام فرمایي وی چې دوو کسانو یو بل سره روانه ده، نو په دې دوو کې ښه سړی هغه دی چې لومبې سلام واچوي، السلام علیکم ورحمت الله. بل پوه شي نو هغه زر پوه شي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، دا دې ګوره په ما باندې خو سلام واچو. نو مجلس کې چې کله ننوت، وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومې په مشر دې سلام اچوي، او تیریدونکې دا دې په ناستو سړو سلام اچوي، او لږ دې په ډېرو کسانو سلام اچوي، او ښه په درنه الفاظو باندې السلام علیکم ورحمت الله دا وایه. بل دې وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مړي ته چې ورشه قبر ته هلته سلام شته، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. ای د مسلمانانو، ای مسلمان کور والا، ای هغې خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانۍ په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر، موږ نه تاسو مخکې تللی، موږ درپسې یو. وانا ان شاء الله بكم للاحقون، او که د خدای خوښه شي موږ به در سره پیوست کېږو انشاءالله، درځو بدله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی السلام علیکم، سام معنی مرګ. نو عایشه بیبي خو پې پوه شوه چې د یهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړی. نو عایشه ورته غوسه شوه، بل علیک السلام واللعنه، په تا دې مرګي، ته دې هلاک شې، په تا دې د خدای لعنتي. نو عایشې بیبي ته نبی علیه السلام غوسه شو، وی عایشې دا څه کې؟ وی صاحب تا ونه لیدل چې هغه څه ووی؟ هغه درته ونه وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شې؟ نو نبی علیه السلام وفرمایه ما ورته علیکم ووی که نه، علیکم څه معنی چې دا څه ما ته وی دا دې پتی، نو د هغه خیره زما په حق کې نه قبلیږي، او زما خیره خدای پاک د هغه په حق کې قبلی. او نبی علیه السلام عایشې ته عایشې نرمي کوه، نرمي کوه، خیر دی چې هغه سلام واچوي،
او تا ته خیره کوي بس علیکم وایه علیکم باندې به هغه پویم چې ماله جواب راکړه او د علیکم دا معنا چې دا څه دی وی دا ستا دا دې پته وي نو که ښه دعا دې وکړه نو ښه پتا شو که خرابه دې وکړه نو خرابه پتا شوه نو د مارونو ګوره مجلس کې میلاویږي نو نرمې خبرې پاکې خبرې سترګې خبرې مه کوه په مجلس کې عاجزي کوه د عاجزۍ کار کوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه خو چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلک نفرت نه کوي د حضور پاک یو صحابي دی مشهور صحابي بلکې که زه دا ووایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته د نوم پکې دی په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبې خاوند په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوښ و زوم او د تر زوی ماشوم یې لوی کړی دی لیکن نوم یادوم نشته او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی او نوم یې ولا په ښه ذکر کړی دی د کافرانو نومونه هم په قرآن شریف کې شته خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی هغه په خرابه ذکر کړی دی او د ده نوم په صحابو کې الله صحابه خو چې ذکر کوي په ښه ذکر کوي کافر په بدو ذکر کوي د ده نوم هم الله قرآن ذکر کړی دی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها معشوم بچیو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلی او چې بیا کنه خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په نکاح کې راله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د زید پیغمبر علیه السلام ته وبخ زید ابن حارثه او دی په معشوموالي کې چا تختولو پخوا د غلامانو او د وینځو ډېر زیات رواجو ورو پیغمبر علیه السلام دا شی ختماو یکدم یې نشو ختمولی ځکه ټوله دنیا کې غلامي به وه غلامان به غشتېدل خرڅېدل به منډو کې به یې بولی لګېدې او خلکو به غشتل خرڅول نو یکدم یې نشو ختمولی هغې نه جنجال جوړېده نو ورو په طریقه نبي علیه السلام به وي مرۍ ازاد کې دومره ثواب دی او قسم چې دی خو له کفاره دا ده چې مرۍ ازاد کې ښځې سره د زهار والا قسم وکړو نو مرۍ ازاد کا او مریان ازادوی ګوره ډېر ثواب دی پکې او چې یو مرۍ د ازاد که د هغه چې څومره اندامونه تا ازاد کړل نو د ستا به خدای هر اندام د دوزخ د اور نه ازاد کړي پیغمبر علیه السلام په طریقه دا شی ختمه دا یو طریقه باندې ختموی نو دا زید چا ماشوم د مور و پلان نه تختولی او بیا باندې خرڅ که په بل یې خرڅ که په بل یې خرڅ که آخره کې راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غېږله نو مور به ورپسې ژړل د زید پسې او داسې به یې ژړل چې کله به نورو نو مور به یې نور ته ودرېده چې نوره چې زما بچي باندې به ته کم ځای لګې او ما هم لګېو چې زما بچی به کم ځای وي او چې باران به شو نو دې باران ته به یې بارانه چې ته به نن زما بچي باندې کم ځای ورېږې او غر ته به وخته او ژړل به سار به لاړه او د سر ویښته به یې وویستل دې زوی پسې داسې پریشانه وه نو د دې د علاقې څخه خلک راغلي او حج د بیت الله له نو دا زید یې ولیده نو چې ویې لید یعنې که ستا څه نوم دی زما زیده وی د حارثه زوی یې وی او دلته چا سره دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم هغه سره قریشي دی مور پلار خو درپسې ډېر خفه دي مور خو درپسې په ژړا لیونی ده ویښته د سر درپسې وباسي هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې ویې زیری مو در باندې ستاسو بچی مونږ په مکه کې ولیده او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی بس هغوی د هغه ځای نه تحفې تحایف او پیسې راواغېستې چې بل بصیر خو خرڅوي به نه که د زر وي په 2 زره اخلو که په 10 زره یې په 20 زره اخلو او پیسې به غواړي خپل بچي به ترې راولو چې رور یې راغی رور او ترې راغی او څه نور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم چا ورته وښود نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل او د پیغمبر علیه السلام یې بې درېغه صفتونه شروع کړل تاسو ډېر ښه خلک یې تاسو د بیت الله ګاونډیان یې او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي رښتیا د نبي علیه السلام د خاندان دا قانون و چې د حاجیانو خدمت به کوو او ستاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي ډېر صفتونه یې شروع کړل نبي علیه السلام ورته د دې خبرو مقصد راته ووایه
تاسو خو زما او زما د قوم صفت شروع کو خو څه مقصد هم د سره راغلی راته ووایه وایي زموږ یو مقصد دا چې زموږ یو بچی تا سره دی او دا چا تختو لري یو په یو خرڅ که بل په بل خرڅ که بل په بل خرڅ که تاله راغلی دی او مور یو پسې خفه ده پلار خفه دی ټول فریادونه یې ورته وي مونږ دې له راغلي یو چې دا ماشوم بچی مونږ له راکړه هر څومره پیسې چې غواړې ځان سره مو راوړی دي نغده سودا ده بس ته خولې نه وباسه او نغدې پیسې درله چې څومره وی درکوو خو مونږ له د خپل بچی راکړه رسول الله مبارک په تو فرمایل دغه مقصد دی وی وی دا خو اسانه خبره ده خیراتي ستاسو دی دې کې څه دې کې خو د صفت او د مینت خبره نشته ستاسو بچی دی زه به یې راوغواړم او ځان سره یې بوځې نه پیسه غواړم نه دولت غواړم نه په دې انعام غواړم او نه تحفه تحایف غواړم او نه تاسو کړومه چې سبا یې بوځې بل ورځ یې بوځې او لس ورځې پسې بوځې دا اوس مشکله خبره نه ده اوس به یې راوغواړم او که یاره ستاسو بچي وي تپوس به ترې کوم ستاسو بچي وي بوځې خو ګور یو خبره واورئ بس زما صرف یو شرط دی او واورئ هغه شرط مې دا دی چې که در سره نه ته نو په زور به یې نه بوځې مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړو مانه چې څوک نه دي په زور نه شړو نو په زور به یې نه بوځې که هغه نه ته نو په زور به نه بوځې په زور له جړوی به یې نه او نه به ما ته وی چې وی شړه نه زه شړل نه کوم په دې شرط که را سره راځي بلکل منظور ده هغې خو وی چې بس مونږ ورته ووایو مونږ وویني نو غلامي څوک څه کوي په منډه به را سره دي وی بلکل صاحب ټیک ده رسول الله مبارک زید ابن حارثه راوغوښته چې راویې غوښته زیده دا څوک دی وی دا مې کاکار تره مې دی وپېژنې زیده دا څوک دی دا مې رور دی دا څوک دی دا فلانکی دی دا فلان بس پته ولګېده چې سړي خو دي دوی پېژنې ستا او چې پېژنو بچې دا تا پسې راغلی دی او مور در پسې ډېره زیاته خفه ده او بچې دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي او مور د چنوري ورته جاړي چې په ما ځوځي به لګي که نه چې باران یې ورته جاړي چې ګلې او طوفان یې ورته جاړي نو بچې زما خو نه لکېږي خو پلار دی دی مور دی دا قوم دی دا راغلی دی زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره ځې ځه او په جړا شو الله رسوله ما شړې دوی سره نه شړم نه خو پلار مور نه ګڼ اتره ورته وایي د غلامۍ ژوند دی خوښ دی ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دی خوښ دی وایي دا داسې غلامي نه ده دا د رسول الله مبارک غلامي ده دا خو انسان خو څه کې چې فرشته ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامۍ ته انسان خو لویه خبره ده په پیغمبر خو څاروي مینو څاروي په مینو څاروي د حج په موقع باندې رسول الله مبارک اوښې حلالولې چې سړی حج نه فارغ شي اوښې سخي ډېر زیات ول مونږ چې حج ته لاړ شو تاسو ټول د الله بوتلې کې نو هلته به یو ګډ چیلی لالی د مینا پورې چې شیطان دی وي چې ګډ چیلی به لالی نو موږ خلک چې تپوس کوو منډی ته لاړ شي په څو دی دا په 500 او ګران دی جی دا په څو دی په 450 یاره جي ګران دی دا په څو دی په 400 نو موږ هغې پسې ګرځو چې د اډوکو پنجرۍ خو چې ارزاني او بس زما هغه شرط پې پوره شي دلته خو خلک قربانۍ له خشته څاروي اخلي پیسې پې ورکوي ولې غوښه یې خوري هلته خو یې غوښه نه شي خوړی غریبانانو له به یې ورکوې او نه هلته پخولی چې د پخلي انتظام هم پکې نه یاره ته یقین کوه داسې څاروي پکې خلک حلالوي چې د سر نه پې قرباني نه کېږي چې یو ګډ پسې غولانځه په ځمکه راښکي شي یو ګډې پسې ګډ هم زړی زړه ګډه دلته مرزانی ګډ هم زړه ده او داسې ټپه ده چې دیکه ورکې غورځېږي او غولانځه دومره ناجوړه ده چې غولانځه په ځمکه او پسې راښکي شي قسم دې په دې خلکو قربانۍ کوي ولې ځانه په 200 روپۍ شرط پوره کوي شرط حالانکه یو ګډو او رسول الله مبارک وی نه ګډ باندې نه کوم رسول الله مبارک په حج کې 100 اوښان حلال کړي دې ته صحاو علي صاحب په کې ځان سره شریک کړی و علي صاحب دې شریک کړه ځان سره 100 اوښان
یو ګډ باندې کار کېده، یو ګډ نه 100 خانې حلال کړل. او چې دا 100 حلالول نو په دې کې 3 په خپل مبارک لاس حلال کړي، 3. نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې اوخانې کله حلالول کنه دا د اوخانو دا طریقه کې دا په ولاړ حلاله دا تاسو ته پته ده لګي دی او هلته کې که بیا لاړې اوم لیدل ما په خپله لیدلی دي او په ولاړه ډېر په اسانه حلالېږي. خو راپرځول ځان له یو ججال دی به څوک راپرځوي او دا یو خپه وله وتړي دا خپه وله اوچته کړي او د خپې ته یو رسۍ وي هغه ورته واچوي ته عقال وایي او ورته واچي په یو سیکنډ کې نو چې اوښ لري یو وخت په وتړلی نو منډه نه شي وهلی نو مضبوطې تیرې چړې وي داسې وي چې خلخل نو سړی ورته ولاړي او یو کس وله شاته لته ورکي چې شاته ول یو کس لته ورکي دې د مری اوچته کړي څاروي چې لته ورکي مری اوچته کړي چې مری اوچته کړي هغه بل وله په مری راکاږي بس داسې لاندې راپرو ساده وښیي. رسول الله مبارک چې حلالول که نه په ولاړه او شریعت هم دا وایي چې په ولاړه به حلالی نو د اوښانو به د یو بل نه غړانګې مخکې کولې پیغمبر علیه السلام ته. دا بخاري حدیث دی ګوره یو به غړی مخکې کوله د بل نه بل به د بل نه مخکې کوله بل به د بل نه مخکې کوله چې ما مخکې حلال که ستا دا قرباني د لومبۍ په مو شي ستا دا د لومبۍ په مو شي. او دویم هم واوره پیغمبر علیه السلام یو قچره ورته یو بادشاه بخلې وه سپینه قچره وه په هغې به پیغمبر علیه السلام سورلي کوله نو چې کله وفات شو نه قچره دې پاتې شوه دغه قچره د نبي علیه السلام نه پاتې شوې ده او یو زغره ترې پاتې شوې ده هغه هم یو یهودي سره ګاڼه کړې وه غنم یې ترې غله یې ترې اغوښتې وه غله د کور دپاره اوربشې نا قچره چې دې پاتې شوه که نه هسه شوه قچره الله اکبر خپه وه ډېره زیاته ګا یې نه خوړه او د سترګو نه به یې اوښکې هر وخت به دی نو بس لاړه پړې دا نه وویسته او یا بعضې وخت کې انسان څاروي نه پړې وباسي د دروازې نه ووته او مدینه کې ګرځېده لاړه او یو شړک ویو هغې کې سر ښکته که او ځان یې پکې ورغو خودکشي وکړه. نو رسول الله مبارک خو هغه شخصیت دی چې څاروي ورسره مینه کوي کم براق باندې چې بره سفر یې کو براق جبریل علیه السلام راوستی براق نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورېده نو مستي وکړه داسې مستي غوندې وکړه نو جبریل علیه السلام وله ګوته باندې ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هکذا په محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای که د ده نه بهترین انسان در باندې سور شي ګورئ دا څه کې نو هغه براق وایي زما یو درخواست دی یو درخواست دی دا مستی مې په دې وجه وکړه وی څه درخواست دی وی درخواست مې دا دی چې نبي علیه السلام خو به جنت ته ځي چې جنت کې ما د خپل سورلی دپاره قبول کړي حضور پاک وفرمیل قبول جنت کې به د ما سورلی ته نو څاروو به ترې قربانېدل څاروي ترې نه دي تلي بینه یې کړې ده نو انسان به ترې څنګه لاړ شي نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته حضور پاک وی زیده دا دی پلار دی او دا دی رور دی هغې ورته وي زیده مور در پسې جاړي دغه خبرې په خپل ځای دي خو زه چې د چا غیږ کې یم که نه د رسول الله مبارک په غیږ کې یم او د حضرت خدیجې بچی یم زه اوس د حضرت خدیجې بچی یم او د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خویندې خدای را کړي دي او د حضرت خدیجې په شان مور خدای را کړې ده او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړی دی دا پرېږدم نه پرېږدم زه خپل کار کوي رور یې وایي هغه وخت کې مونږ وایي چې زمونږ دا رور قمقل دی غلامي یې خوښه کړه او آزاد ژوند یې خوښ نه کړ حالانکې مونږ له خیراتي راکوو هغه وخت مونږ وایي زمونږ ورور قمقل دی پردې کلی یې خوښ کړه او خپل کلی یې پرېښود پردې قوم یې واغېست او خپل قوم یې پرېښود پردې پلار یې واغېست او خپل پلار یې پرېښود پردې مور یې واغېست او خپل مور یې پرېښوده پردې رونه خویندې یې واغېستل او خپل رونه خویندې یې پرېښودل وایي مونږ وایي چې زمونږ دا رور زید قمقل دی خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو
غلامی ده، وطن پردی دی، رونه خویندې پردی دی، مور پردی، پلار پردی، او پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. دا ولی دا مینه ده، مینه که رسول الله مبارک کی تیزی وي، ژبه یې سخته وه، وړې سخت و، والله که ورسره پاتې شوي وي. هغې کې مینه وه، محبت رسول الله مبارک، قسم په خدای. نو بیا د پیغمبر انصاف ته هم ګوره که نه، اعلان یې وکړ، د مکې خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړه، وی اوسه پورې به تاسو وایئ چې زید ابن حارثه، زید د حارثه زوی، داسې به وي. او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچې نه وایې، نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم. بس زما بچې نوم به یې د پلار نه دی، زما به ورسره دی. دا د حضور پاک مینه وه، دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزي وه، دا د رسول الله مبارک نرمي وه او بهترین اخلاق و. د اخلاق یو بل کس دی، هغه ته زید ابن دسنه، او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی که او ورسره و د رسول، او خدای پاک دله څه منقبت ورکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه، نو په غلامانو کې لومبې دی خدای مسلمان کړی دی، ځان له یو سعادت دی. چې حضور پاک مدینې شریفې ته لاړ، دی م ورسره لاړ، نو الله په یو فضل ده وکړه چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان جینۍ وه زینب، هغې ورته په نکاح کړه زینب. نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کور یې جوړ نه شو. زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطو، او زید ابن حارثه خو ټیک ده چې پیغمبر علیه السلام په زویوالی به نیولی و. دا مخکې زمانه وروسته بیا الله ارضوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، چې بیا به پردی بچي به په زویوالی نه نیسئ. وروسته دا حکم نازل شو، د پټ زوی نه هسې تبدیلې ده، خو چاته ویلي چې بچې خو اوس پاتې خلک دا پردي بچي یو بل له ورکوي، دا په شریعت کې منع دي. ښه پردي بچي به یو بل له نه ورکوي، ها که پیوله یې ورکوي چې هغه وله پی او ښځه ورکړي، خپله مور یې ناجوړی یا مورنۍ او پیوله یې بل له ورکړي نو خیر دی. لیکن دا پردي بچي والي او ځان سره یې په شناختي کارډ کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده د سکول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي، دا په شریعت کې منع دي. د دې شریعت کې څه حقیقت نشته، دا مخکې وه بیا منع شوه. نو پیغمبر علیه السلام ورته زینب ورکړه، خو قریشي وه، او زید خو زید ابن حارثه خو هر څه چې و، خو یو وخت کې غلام و، نو کور یې جوړ نو، روزانه به جګړې وې. نو زید ابن حارثه به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به الله رسوله بس ما نه دې ښځې نه خلاص کړه، زما د هغې ژوند نه تېرېږي. بیا به را خیر صبر کوه زیده، صبر کوه، گزاره کوه، د لوی خاندان د خیر دی، خدای به حالات ټیک کړي. څو ورځې پس به بیا راغی، الله رسوله ما خلاص کړه، دې غم نه نشم. لوی جګړې دي په کور کې، عربانې ځان اوچت حسابوي، نه کېږي. نبي علیه السلام به بیا ورته وی صبر کوه. بیا به راغی، خو د پیغمبر علیه السلام زړه کې یو خبره پرته وه، یاره د زینب خو ظاهر کې مونږ غلام له ورکړه، نو دا غریبه به هم تر مرګه پورې راخپئ. اوس کې زید پرېږدي بل څوک یې موکي، خو په کې به دا سودا تر مرګه پورې پرته وي چې یاره زه غلام ته په نکاح شوی او رسول الله مبارک ورکړی یم، او که سبب بل چا ته په نکاح کړم نو بل خاوند مې ونه پیغور ورکوي، وایي چې ته خو غلام ته په نکاح وي. ټیک ده چې خاندان دی اوچت و، خو د سړو دا پیغورونه خو شته په شریعت کې، دا خو منع دي. نو یا الله څه به کوم اوس، دا که طلاق وله ورکړي دا دویم غم دی، دا خو ما ورکړی وه زید له، که طلاق وشي طلاقونه ښځه چې نو هغه بیا هم خلکو د نفرتي، او چې بل چاله په نکاح کما نو سبا به پیغورونه ورکوي چې ته خو غلام سره وې. د پیغمبر علیه السلام په زړه کې یو سوچ راغی، یاره که زید طلاق ورکړه نو زه به یې په نکاح والم، نو چې زه یې په نکاح والم نو دغه یو خو زما نه پیغور به ورته نیسي، او دویم د دې زړه به ټکور شي چې دا ټیک ده که یو وخت یې زه غلام ته په نکاح شوی یم، خو بل وخت یې د رسول الله مبارک نکاح له راغله، زړه به یې لږ ټکور شي او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کې ده. نو حضور پاک زړه کې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم، خو یو خبره بل هم پړه کې وه، یو څه پورې خو ما زید ته زوی وې، نو خلک به چې انګورې په نکاح واغېسته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم
ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر د چا پلار نه دی، زید حقیقي زوی نه دی، زید حقیقي زوی نه دی، پیغمبر د چا پلار نه دی، دی د الله رسول دی او په د پیغمبرانو خاتمه شوې ده، د نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، نه به د نه پس بل رسول راځي، هر څنګه چې نو په د پیغمبرانو اختتام او دی د چا پلار نه دی، زوی نشته. او آیت نازل شو وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، چې د هغه زوی ښځه په نکاح رشتل منه دي چې هغه ستا نه پیدا دی، او که کوم هلک دې په زوی والی نیولې تا له نه دی پیدا، د هغه ښځه په نکاح رشتې شي. آیتونه پکې راغلل، خو د رسول الله مبارک کې بیا همغه سودا وه. الله جي وضاحت کړي زید براغې صاحب ګزاره نه کېږي دا ښځه پرېږدم ویمسک علیک زوجک واتق الله، زید ګزاره وکړه خدای نه ویرېږه، ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه ګزاره وکړه او صبر وکړه. بیا به راغی وي نه د الله رسول نه کېږي، چې نه کېږي نو بس ټیک شوه جدا شوه. زینب له طلاق ورکړه، زینب له زید طلاق ورکړه، نو پیغمبر علیه السلام په خوله کې دا خوښه وه چې دی په نکاح واله، د هغې مداوه به وشي، تسلي به وشي، پیغور به ختم شي، خو پیغمبر مبارک خلکو نه یارېده چې خلک وایي د زوی ښځې په نکاح واغېسته، دی څه وکړل؟ نو رب العالمین څه چل وکړ؟ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلا وتړله، دلته یې نکاح ونه شوه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ځه ما درته نکاح کړه، خبره ختم. چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شوه، نو زینب به بیا څه وی؟ زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین، وی تاسو خپل پلار او ورونو نکاح ستاسو نکاحونه کړي دي او زما نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړی دی. څومره دا د زید خبره مې کو، او د زید ابن حارثه په کو سره څونه مینه وه، دا د زوی خثامه نوم خثامه ابن زید، دقسې پیغمبر علیه السلام سره پرون ناست و، د غلام زوی او توره مو د شکل نه دقسې په دې رون ورسره ناست دی، نو کڼه یې وبېده، کڼه نو چې کڼه یې وبېدله نو پیغمبر علیه السلام وله پوزه پاکوله، کڼه یې وبېده پوزه پاکوله. نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله وی زه وله کڼه پاکوم، عایشه بیبي راله زه وله کڼه پاکوم، په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای عایشې داسې مه کوه، رسول الله مبارک په خپلو نیازبینو ګوتو لاسو باندې مبارک لاس څونه قیمتي دی، د زید ابن حارثه زوی اسامه له پورې وباغ کڼې به له پاکې کړې، او عایشې ته عایشې احبیه فانی احبه، عایشې د سره مینه کوه، د سره زما مینه ده، د سره محبت کوه، د سره زما محبت. دې ته عاجزي وایي. غلام سره او د غلام زوی سره مینه کول او د غلام د زوی پوزه پاکول، ته به خپل زوی له پوزه پاکه نه کړي. زموږ د بچو چې کڼې وبېږي نو ښځې راشي پوزه پاکه کړي، ښځې دا واسي راشي پوزه پاکه، د خپل زوی څوک پوزه نه پاکوي. چې بوتیا دې پیو کې کور کندل شروع کړي، راشه د ماشوم دې بوتیا دې په ما وکړي، غول چې پیو کې خو توبې وباسي. او د رسول الله مبارک ماشومان به رالل په دې غېږ کې به یې کېنول، موتیا دې به یې پې وکړئ. 5 ماشومانو په حضور پاک موتیا دې کړي، او د الله رسول موتیا دې خیر دی، خیر چېرته ماشوم ته غصه نه ده کړې، د ماشوم مور ته یې غصه نه ده کړې، او څه به یې وې راشئ اوبه راوړئ په دې لږې ورواڼه دی، اوبه ورواڼه دی، د ماشوم وار داسې مینه، داسې عجزي. مونږ خو نن د کبر نه وشلېدو، مونږ خو نن خېټې د کبر نه وشلېدې، زموږ سرونه خو د کبر نه وشلېدل. ای مسلمانانو په کم طرف روان کبر به نه کوئ، په کبر رب العالمین خفه کېږي. ګورئ بل یو کس دی د هغه زید ابن دسینه نوم دی، رسول الله مبارک ته قرض اخیستی و، چې راغی مجلس ته، هغه قرض د ورکولو 3-4 ورځې پاتې وي، په یو منصوبه راغی اوس چې څنګه مجلس ته راننوت، نبي علیه السلام ما قرض راکړ. حضور پاک ورته وفرمایل بی جان ستا په قرض کې خو 2-4 ورځې شته، نیټه لا شته در به کم کړ، هو تاسو خلکو نه پیسې الو بیا نه ورکوي، او تاسو پلاران او نیکون هم دا چل کړی، او تاسو قوم هم دا چل کوي،
او تا مانه دا شی واغېسته خورې یاره نو اوهو اغلظ له سختې خبرې وکړې پیغمبر مبارک او صحابه ناست دي چې د سختې خبرې شروع کړې صحابه وته په سترګو کې د پیغمبر علیه السلام مخکې خو چا غږ نه شو کولی سترګو کې ته به بار وځې که نه ته صبر وکړه اوس خو حضور پاک دی د مخکې خو د غږ نه کوو خو د دې زور د نه وباسو خو صبر وکړه چې ته بار وځې دا ته مونږ چل وکړه زمونږ په مخکې ته د حضور پاک سره څه بدې نه دی وې ستا خو نیټه کې د څلور دې پاتې دی یاره دې نورو خو اشارې کولې خو عمر ټینګ نه شو عمر فاروق رضی الله عنه بل چان شخصیت و هغه ویز غلی کېنه نخرې دې جوړې کړې دي ټایم دې لا شته و بل زمونږ پیغمبر زمونږ په مخ کې بېلته کې حضور پاک عمر ته غوسه شو عمره وی چپه دا دې څوک لګي وی صاحب ته دته نه ګورې وی عمره نصیحت به دې ورته کړې او ما ته به دې نصیحت کړې ماشاءالله دته به دې کړې ما ته به دې کړې دته به دې ویلو چې وروره قرض غواړې نو په نرمۍ غواړه بی جان مه خفه کېږه خیر دې روز به دې شته او ما ته به دې نصیحت کړی زم عمره ستا نصیحت ته محتاج وم الله رسوله تا ته به څنګه نصیحت کړی وي ما ته به دې ویلو چې چا نه قرض والې 10 ورځې مخکې وله تیار ساته 15 ورځې مخکې وله تیار ساته نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دیم ورشه بویه زه عمره د ده چې څونه حق دې زیات وله ورکړه عمر صاحب او چا څوک ورته غږ ونه کړې قرضداري ده خبرې شته خبرې به کوي قرضدار خو زما وروڼو زمونږ په دې وطن کې خو یو بل غم هم دی که نه چې قرضدار نه د قرض واغېسته او درته یې سخته ویلې هم څوک یې ورکوي کم دی یو ځل چې در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکړه ډېر غریب یم ډېر مسکین یم او یو 10 ورځې پس به یې درله درکړه هلکه نشته یا څه نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را او چې ورې کې په 10مه ورځ به نی به کور چې په 12مه ورشي نه به چې په 14مه ورشي کور به نشته چې په 15مه ورشي د لبار ورځ یې وروره الله څخه یاره مړه سدي خو یو سل روپۍ دي که مالتې په مخه اخېستې روزانه دروازې ډبې خدای دې کاکا سره سو اوس څه کوې ورسره او خلک هم درته وي خیر دی مړه ګزاره وسره وکړه ښه ګزاره وکړمه 15 ورځې پس بیا ورغلم هلکه هغه پیسې مې راکړه یاره مونږ هم د پلانکي چې تا نه مې لا قرض غوښتی چور لټ تا ته خبرې داسې به چرې نه دا ناجایز دی دا ناروا دی قرض مه غواړه د چا ما په ځان قرض مه بار کوه ګزاره ژوند کو تېر که کنه سخت ژوند ولې تېری ګزارې والا ژوند تېر که سپوره ډوډۍ خوره که چرګان مه خوره بنګلې مه جوړوه که نه موټر کې مه ګرځه چې سره نشته که ډېر غریبانان به موټر وګرځي مه ګرځه ډېر غریبانان به بنګلو وګرځي ولې په ځان قرضونه بار کوې او چې واده کې په 6 لکه روپۍ لګیا نو په 15 واده کېږي غریبه جنۍ وګوره حاجت دی څه دی چې د خلکو نه قرضونه په ځان راړې سره نشته دی او چې قرض دې راواړو نو بیا په ډېټه ورکړه قرض او که د سره وي نو کور ته هغه مه مجبوروئ تا پس کور ته ورسره لاړ شه میاشت نیټه ده درکوم بې وسیب ټیک ده انسان دې خامخا پکې راځي ګوره چې د شریعت د اصولو مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دننه هم ژوند تېر کړه قسم په خدای د دنیا ژوند به دې او چې د شریعت د دایرې نه سر وباسې دنیا کې هم پریشانول ته هم پریشان تر څو به منډې وې عمر فاروق رضی الله عنه ته وی بوځه او دله خپل حق هم ورکه او زیات یې بوله ورکه چې زیات بویه ته څنګه باره حق یې وله ورکه او زیات یې ورکولي وي عمره داسې شی دی وی دا تا پیغمبر علیه السلام ته ستا مخکې د هغه مخکې مونږ تا ته څو خبرې وکړې نو پیغمبر علیه السلام وی چې تاسو دې ورټه ښه ونه کړل لږ زیات یې ورکه هلکه وی ته یې څوک وی زما نوم زید دی د پلار نوم مې داسې نه دی او د یهودیانو هغه لوی علامه یهودیانو لوی مولا وی یو عمر صاحب ورته وی ګوره تاله مناسب و چې زموږ د پیغمبر دا سپکاوی دی وکړه که یو جاهل سړی وکړي یو ناپوهه سړی وکړي نو بیا هم څه خبره ده نو ته خو د یهودیانو مولا یې نو تا زموږ د پیغمبر دونه سپکاوی وکړه زید ابن دسینه ورته وی عمره ما په تورات کې په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونو ټول په ده کې مونتي وو صرف دو صفت یې پاتې وو او باقي مې ټول پکې مونتي وو
نن مې کته چې هغه دوه پکې شته که نشته. دوه سو دوه دو چې د غصې او د صبر مقام راشي دی به غصه نه کوي او صبر به کوي. امې پکې ومونته. او دویم چې څومره ورسره ته جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي، دی به د جهالت جواب په نرمۍ ورکوي. امې پکې ومونته. ما قصدن دا جهالت کو، قصدن مې دا چل کو، ګورم چې څنګه دی. ما له خشته جواب او زیات شی یې راکړو، تاسو یې ما دپاره ورټلې، حالانکې ګناه غلطي د ما وه چې د ټیم نه مخکې تی غواړم. عمره تورات کې دا دوه صفتونه دا پکې نو، باقي ټول پکې ما مونتو، دا مې نو مونتې، دا مې پکې نن ومونتل. راځه عمره د مټه دې نیسم، ما ورته واپس بوزه کلمه وی مسلمانېږم. هغه زید ابن دسنه رب العالمین مسلمان. ولې واحده بهترین عجزي نرمي. څومره خلک چې اسلام ته راغلی دی د حضور پاک زمانه کې د ښو اخلاقو د نرمۍ د وجې راغلی دی، او اوس چې تښتي د مسلمان د ژبې د لاسه تښتي. موږ د ژبې خو چې کوم سړی لږ یو پوټی مالدار شو، لږ د ټوپک خاوند شو، لږ د مټو خاوند شو، هغه مسلمان ته په سپک نظر کوي. هغه سره چې خبرې هم کې نو خبرې هم ستغې وي، هغه ته چې نږدې کېږي هم ټکونه دله درکوي. دا به نه کوئ. زمونږ الحمدلله مسلمانان یو، هر سړی په خپل کور کې اوسي. بعضې کسان به داسې چې خپل کور به یې نه، هغې له دې الله خپل کور ورکړي. هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی، هر سړی خپله روټۍ خوري. څوک به چرګ خوري، څوک به کچالو خوري، څوک به بټینګن خوري، او خپله روټۍ هر سړی خوري. او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی، او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی. ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې، روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماري هم د خدای لاس کې، بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې. دا فرق نشته. زموږ سرټوکي د الله په لاس کې، او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما، دا د ټولو روږې سپي وي. دا غټ غټ بانداران درته یادو. تاسو ولیدل دا د اسمبلی ممبران د 15 کروړو په شپږ کروړو روپۍ یو ګډورې خرڅ شو. ګډورې یو ته ګډورې وي چې دا کم خرڅ شو، دا خره دي خرب، دا لږې پیسې دي، لږې دې ووالې او بیا هم خرڅېږي. قام دی او شرمه ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي، ټول خرڅ شو، د پیسو خرڅ شو، ټول پیسې واخېستې او خرڅ شو. ته قوم دی له لېږلې وې چې ته به هلته خرڅېږې. ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي. هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي. دا خو لږې وي. د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروړونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي. بولې لګېدلې ده. ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا شو. زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم، زه سیاسي خبرې نه کوم، خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي. چې غریب یې جومات سره به مدد نه وکړي، چې غریب یې نو غریب سره به مدد وکړي، او چې غریب یې نو سوالګري له به هم شی ورکړي. چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي، نو فقیر ته به د لرې ځای نه وباسه وایي درکوه یاره نشي دی نه نوکر ته وایي مات کا غریب کونټې سره حجرې ته راننوځي. بس زیره لسخاکه ای غولنه زیره لسخاکه. ته چې سار ټټی کې ناست وې نو تا ځان لیدلی و ته څښاوې که نه؟ مسلمان ته سپک ګورې. پام کوه چې مسلمان ته سپک پام کوه. رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک، موږ ټول د هغه امتیانو ټول وایي الحمدلله. یو څوک کسان دي چې د قیامت په ورځ به دوی ته الله د رحم په نظر نه ګوري. یو څوک کسان دي چې قیامت په ورځ به الله پاک دوی د ګناه نه پاکوي. یو څوک کسان دي چې دوی به دوزخ ته خدای غورځوي. هغې کې دوه درته ښیم، دوه. یو هغه کس چې د خدای په نوم ترې غواړي او نه یې ورکوي، د خدای په نوم ترې غواړي او نه یې ورکوي. او یو مسبل ازاره ځان پسې لنګ راکاږي، پنسې ځان پسې راکاږي او کبر کوي. کبرجن سړی به د قیامت پر ورځ د خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري، او کبرجن سړی به د قیامت پر ورځ د ګناه نه پاک کوي، دوزخ ته به ځي. نو خدای دې موږ د کبر نه ساتي. عاجزي کوئ، عاجزي ښه، خدای به خوشحاله، کائنات به خوشحاله،
فرشتي خوشاله، رب خوشاله، او الکبریا و ردای الله. حدیث قدسی دی، الله وی لوی زما جامه ده، که زما جامه کې څوک را دننه کېږي ذلیل کوم به. په عاجزۍ د خوشحالۍ عاجزي کوي، انسان به عاجزي کوي او کبر به نه کوي، به د الله خفه کېږي. دعا وکړئ الله موږ د کبر نه وساتي.